ګوره په حدیثو کې راځي چې د دې محرم دا روزه څوک ونیسي دا به چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به روزه نیوله د لسم محرم. نو بیا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې چونکې یهود دا روزه نیسي نو اغي سره د مخالفت د وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اغي صرف د لسم محرم روزه نیسي نو تاسو خیر د دوه نیسه، یو سره تاسو د نهم محرم نیسه او یو د لسم نیسه، یا د لسم نیسه او یا د یو لسم محرم روزه وسره نیسه. نو بیا مسلمانان چې څومره وو اغي تر اوسه پورې په دې باندې عمل کوي او د محرم دا روزه نیسي او کله څوک وسره نهم او لسم دا دوه روزې ونیسي یا څوک د لسم او د یو لسم روزه ونیسي. په دې کې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې هغه په درې قول ذکر کوي. هغه فرمایي چې دا رومبني قول دا دی او دا بهترین قول دی. هغه فرمایي چې د نهم لسم او یو لسم دا درې واړه روزې ونیسي. دویم قول هغه دا دی چې نهم لسم یا لسم یو لسم دا روزه تاسو ونیسه دوه روزې ونیسه، دا هغه پس دویم نمبر قول له. او کم دریم نمبر قول چې د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دی هغه فرمای چې دام څوک نشي کولی نو بیا صرف د لسم محرم دا روزه خو ونیسه کنه دا یو روزه. بیا باس فقهاو په دې کې لیکلي دي چې دا صرف د لسم محرم دا روزه نیول نو دا مکروه تنزیهی و تچاویری دی، خو به هر حال دا ثواب کار دی او نفلی روزه ده. نو که د لسم محرم دا سکونی سی او د نهم یا د یو لسم دا د سوجې نه پاتې شي نو بیا به هم دته اجر ملاویږي. او د دې د اجر په باره کې هغه په حدیثو کې فرمایي راغلی دي چې څوک دا روزې ونیسي د نهم د لسم یا د لسم یو لسم د محرم دا نو کم کال چې تیر شوی دی دا تیر کال سونه چې واړه ګناونه دي الله وتعالى ګناونه ټول معاف کړي.